خوست ولایت کې څه روان دي؟ سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د خوست روغتیايي مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتمځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیا خدمتونو کې بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معاجله او درملونه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیايي چارواکو یادې څرګندونې د ډسمبر پر 20 په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصویبي عملیاتو په مهال مشال ډاډو ته وکړې. د عامې روغتیا رئیس صاحب ګل خالد وویل هیڅ چاته به د خپل سرو روغتیايي خدمتونو اجازه ورنه کړي. تاسو ولیدل چې موږ خوست ښار کې تصویبي عملیات پیل کړي دي. هغه کلینیکونه او درملتونونه چې قانون یې نه وي هغه به له نن ورځې وروسته تړل کېږي. تاسو ولیدل چې مهرلاک شول. ټولو خوستو میشتو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به انشاءالله دې ته له ضرر نه تاسو په امن کې اوسئ. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.